د نن کیسه د هغه نړۍ ده چې هلته پیسې هیڅ ارزښت نه لري، خو په دې نړۍ کې وخت پیسې دي او وخت یې خرڅ دي. که تاسو کوم شی اخیستل غواړئ نو د پیسو پر ځای باید د خپل ژوند څو دقیقې یا ساعتونه ورکړئ. مګر په دې نړۍ کې د ښه ژوند لپاره باید د وخت پوره ذخیره ولرئ، ځکه چې کله د یو انسان عمر 15 کلونو ته رسیږي نو د هغه په لاس باندې د یو کال د وخت الکترونیکي ساعت چالانیږي. که د دې ساعت وخت صفر شو نو انسان په همغه ثانیه کې ځای پر ځای مړ کیږي. اوس د دې نظام بې عدالتۍ ته ګوره. د شتمنو خلکو سره دومره زیات وخت چې هغوی حتی د زرګونو کلونو څخه هم زیات ژوند کولی شي. شتمنو د ځان لپاره یو جلا او آرام ښار ګرینویچ جوړ کړی وي، مګر بل لور ته په ګیټو ښار کې غریب خلک اوسېدل چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې شپه او ورځ په فابریکو کې خوارۍ کوله تر څو ساعته وخت وګټي، ګنې ژوند به یې پای ته رسېدلی و. په همدې غریبه سیمه کې د ویل په نوم یو ځوان اوسېده چې په ساعت کې یوازې 30 ساعته پاتې و. ویل له خپلې مور سره اوسېده، له دې امله چې د 15 کلونو څخه وروسته د انسان ظاهري عمر نه بدلیږي، نو د هغه مور د 50 کلونو په لرلو سره هم ډېره ځوانه او ښکلې ښکارېده. نن د هغې د 50مې کلیزې ورځ وه. ویل تېره شپه د ډېر اوور ټایم کولو له برکته د هغې لپاره د شرابو یو ښه بوتل راوړی و. مور یې په دې کار ډېره خوشحاله شوه. ویل ته یې وویل غواړم د خپلو لمسیانو مخ وګورم، ته ولې کومه نجلۍ نه پیدا کوي او کوژده نه کوي؟ ویل ورته وویل مور یې په دې غریب ښار کې د دې شیانو لپاره د چا سره وخت شته؟ مور یې ورته وویل سبا باید د برېښنا بیل او د بانک قرض ادا کړي، ګنې جریمه کیږي به. هغې وویل ما سره یوازې د 3 ورځو وخت دی چې ډېره برخه به یې په بیلونو کې لاړه شي، نو سبا ماښام حتما د بس اډې ته راشه تر څو زما د وخت د ختمېدو وړاندې له تا څخه لږ وخت واخیستلی شم. ویل ورته وویل سمه ده، زه به په وخت اډې ته ورسېږم. د تګ پر مهال مور د هغې لاس لمس کړ او د خپل ځان څخه یې 30 دقیقې د هغه بدن ته انتقال کړې تر څو ویل د ځان لپاره ښه ناشته واخلي. د دې وروسته دواړه خپلو کارونو ته لاړل. په لاره کې د ویل مخې ته یو کوچنۍ نجلۍ راغله. هغې ویل ته یو خالي کپسول ورکړه او د لږ وخت غوښتنه یې ترې ورکړه. ویل په مسکا سره د خپل ژوند 15 دقیقې په هغې کپسول کې هغې ته ورکړې او هغه لاړه. دلته موږ ته پته لګېږي چې د دې نړۍ خلک خپل وخت په کپسولونو کې هم ساتلی شي تر څو هر وخت یې وکاروي یا یې بل چاته ورکړي. د دې وروسته ویل فابریکې ته ورسېد. د کار پیلولو وړاندې هغه د کاپي اخیستلو لپاره لاړه، مګر هلته یې ولیدل چې د هر څه قیمت دوچنده شوی دی. کومه کاپي چې پخوا په 2 دقیقې وه اوس د هغې قیمت 4 دقیقې شوی. په دې ښار کې د شیانو نرخونه پرته له کوم اعلان څخه هر وخت لوړېدل. دا خبره په ویل ډېره بده ولګېده، مګر په مجبورۍ یې د کاپي لپاره 4 دقیقې ورکړې او په کار بوخت شو. د کار له ختمېدو وروسته ویل له خپل ملګري سره یو هوټل ته لاړه. د ویل ملګري یو نمبر شرابي و او تل به په نشه کې و. د ویل ملګري ورته په اشاره کې وویل چې هغه سړی وګوره، ټولو ته په وړیا توګه شراب ورکوي او د هغه سره ډېر زیات وخت دی. کله چې ویل هغه سړي ته وکتل نو نجونې ترې چاپېروي. کله چې د ویل نظر د هغې سړي په ساعت ولګېد نو ویې لیدل چې د هغې سره 114 کلونه وخت دی. ویل سمدستي پوه شو چې دا سړی د ګرینویچ له امپراتورۍ څخه راغلی دی، ځکه په ګیټو ښار کې د خلکو سره زیات نه زیات د 2 ورځو وخت وي. ویل هغه سړي ته ورغی او خبرداری یې ورکړه تاسو باید دلته نه وی راغلی، دا د غلو ځای دی، هغوی به تاسو مړه کړي او وخت به درنه غلا کړي، زر ځه. مګر هغه سړي د ویل خبره جدي ونه نیوله او شرابو څښلو ته یې دوام ورکړ. په همدې وخت کې د پورټس په نوم یو ظالم ګینګسټر له خپلې ډلې سره هوټل ته راننوت. د هغه په لیدو خلک وتښتېدل. دا د ښار تر ټولو لوی غله و چې له خلکو څخه یې په زور وخت غلا کوه. د ویل ملګري غوښتل ویل له ځان سره بوځي، مګر ویل لاړ نه شو او په یو کونج کې پټ شو تر څو هر څه وګوري. پورټس د هغه شتمن سړي د لوټلو لپاره راغلی و. هغه شتمن سړي ورته وویل راځه مړوندونه به وجنګوو، څوک چې وبیلي خپل ټول وخت به ګټونکي ته ورکوي. دا د مړوندونو جنګ د مرګ لوبه و، په دې کې چې د چا لاس ښکته کېږي د هغه وخت د بل سړي لاس ته انتقالېږي او کله چې وخت صفر شي هغه مړ کېږي. پورټس وویل تاسو تیار یاست؟ شتمن سړي وویل ما ډېر شراب څښلي، لږ وخت غواړم بیا تیار یم. پورټس وویل سمه ده، دا ستا وروستۍ خیله ده. مګر د هغه سره یې خپل یو سړی هم تشناب ته واستوه تر څو ونه تښتي. هغه شتمن سړی تشناب ته لاړه او کانګې یې پیل کړې ځکه نشه یې ډېره وه. که هغه په دې حالات کې لوبه کړې وي نو د هغې ماتې یقیني وه. په همدې وخت کې ویل هلته ورغی. د پورټس سړی یې ووهه او هغه شتمن سړی یې له هغه ځای په پټه یو خوندي ځای ته وتښتاوه. ویل هغه ته وویل ما درته وویل چې ستا ژوند په خطر کې دی، ته ولې په لوی لاس خپل وخت ضایع کوي؟ هغه سړي خپل نوم هنري وښود او له ویل څخه یې عمر وپوښت. ویل وویل 28 کلن یم. هنري وویل زما عمر 115 کلونه دی او زه اوس له دې ژوند ستړی شوی. ما په ژوند کې د هر څه خوند لیدلی دی، اوس نه غواړم ژوندی پاتې شم. ویل په خیرانۍ یې وپوښتل
تاسو څه وایي؟ هنري وویل ښکاري چې ته لا هم له حقیقت څخه ناخبره یې. آیا کله دې فکر کړی چې ولې د وخت جلا جلا سیمې ټایمزونونه جوړ شوي دي؟ ولې ستاسو په سیمه کې هر وخت د شیانو نرخونه او ټکسونه لوړیږي؟ دا انفلاسیون په قصدي توګه لوړیږي تر څو غریب خلک مړه شي او د هغوی د مړینې ګټه د ګرینویچ شتمنو ته ورسیږي. دا ټول سیستم هغوی جوړ کړی. هلته په ګرینویچ کې خلک زرګونه کلونه ژوند لري، مګر دلته تاسو هر ورځ د ژوندي پاتې کېدو لپاره مزدوري کوئ. دوی غواړي تاسو تل د دوی غلامان واوسئ. هغوی ستاسو په وینه خپل ابدي ژوند جوړ کړی او زه د داسې غریبانو په وینه جوړ شوی ژوند نه غواړم. ویل پوه شو چې هنري یو ډېر نیکزړی انسان دی. هنري له ویل څخه وپوښتل که ستا سره زما هومره وخت وی څه به دې کول؟ ویل په مسکا وویل لومړی به مې هر ساعت خپل لاس ته نه کتل، ځکه زما سره یوازې 18 ساعته دي او زه له خوبه مخکې وروسته تل خپل ساعت ته ګورم چې هسې نه وخت مې ختم شي او مړ شم. زما مور د کور لپاره ډېره خواري کوي. که زما سره ستا په څېر وخت وی نو د مور لپاره به مې په ګرینویچ کې یو ښکلی کور اخیستی و. هلته به موږ په خوښۍ ژوند کاوه. ویل ورته وویل چې نن شپه به دلته پاتې شو، سهار چې خطر کم شو ته خپل کور ته ولاړ شه. دې وروسته دواړه ویده شول. سهار چې کله هنري ولیدل ویل لا هم ویده دی، هغه د ویل څنګ ته ورغی او د خپل ژوند ټول 114 کلونه یې د ویل ساعت ته انتقال کړل او د ځان لپاره یې یوازې څو دقیقې پرېښودې او لاړه دی او پل په غاړه کېناست. کله چې ویل راویښ شو او خپل ساعت ته وکتل نو حق پک پاتې شو. په ساعت کې 114 کلونه اضافه شوي وو. هغه ته داسې ښکارېده لکه خوب چې ویني. په همدې وخت کې په کړکۍ کې نظر بند شو چې لیکل شوي وو زما وخت مه ضایع کوه. هغه پوه شو چې هنري خپل ټول وخت دته ورکړی دی. ویل له کړکۍ بهر وکتل او هنري د پل په غاړه ولیده. هغه په منډه ورغی مګر ډېر ناوخته وه. د هنري وخت صفر شو او د هغه مړی سیند ته ولوېد. ویل د هنري په مینه ډېر خفه شو او پوه شو که دلته پاتې شي پولیس به پرې د قتل شک وکړي. ویل سمدستي خپل نږدې ملګري ته ورغی. ملګری یې د دومره وخت په لیدو حیران شو. ویل د دوستۍ په خاطر خپل ملګري ته 10 کلونه وخت ورکړ. ملګري یې ترې مننه وکړه. ویل ورته وویل دلته پاتې کېدل زما لپاره خطرناک دي ځکه د دومره وخت لپاره هر څوک ما وژلی شي. اوس زه کولی شم د مور لپاره مې په ګرینویچ کې کور واخلم. ویل خپل ملګري ته خدای پاماني وویل او د بس اډې ته لاړه تر څو د مور انتظار وکړي. چا چې 2 ورځې مخکې ورته ویلي و چې د بیلونو له ورکولو وروسته به دلته راځي. بل لور ته د ویل مور د بیلونو له ورکولو وروسته کله چې بس ته ختله نو پوه شو چې د بس د ټکټ قیمت له 1 ساعت څخه 2 ساعتونو ته لوړ شوی دی. د هغې په ساعت کې یوازې 1.5 ساعت پاتې و. هغه له ډریور څخه هیله وکړه چې په بل سټاپ کې به یې زوی پاتې وخت ورکړي، مګر ډریور انکار وکړه. ویې ویل که وخت نه لري پلي لاړه شه. مګر مور یې پوهېده چې بل سټاپ ډېر لرې دی او پلي تګ دومره ساعتونه غواړي. په بس کې نورو سپرو هم د هغې مرسته ونه کړه او بس لاړه. د ویل د مور سره وخت ډېر کم و نو ځکه هغې په منډه پلي تګ پیل کړ. بل خوا ویل د بس پاړه کې د ګلانو د ګېډۍ سره د مور انتظار کوه تر څو د هغوی د زیږون ورځ ولمانځي. کله چې بس راغی ډېر خلک ښکته شول مګر مور یې پکې نه وه. ویل اندېښمن شو او پوه شو چې مور یې په کوم مصیبت کې ده. هغه سمدستي د هغې په لور په منډه روان شو. بل لور ته د مور سره یوازې څو دقیقې پاتې وې. هغې د خلکو د کورونو دروازې ټکولې تر څو لږ وخت پور ورکړي مګر چا مرسته ونه کړه. کله چې ویل لږ وړاندې لاړه خپله مور یې ولیده چې په منډه را روانه ده. د هغې په منډه پوه شو چې وخت یې کم دی. هغه خپل لاس اوږد کړ او د هغې په لور یې منډه کړه. د مور سره یې یوازې 10 ثانیه پاتې وې. هغې هم پوره هڅه وکړه مګر لکه څنګه چې د خپل زوی ویل غېږې ته ورسېده د هغې وخت صفر شو او د هغه په غېږ کې یې ساه ورکړه. ویل په چغو چغو وژړل. بل سهار د هنري مړی پولیسو یا د وخت ساتونکو ټایم کیفرز ته ورسېد. د هغوی افسر ریمنډ د پیښې ځای وڅېړلو مګر څه یې پیدا نه کړه. کله چې د پل CCTV کیمرې ولیدې نو د هغې د فوټیج لیدلو لپاره لاړ. بل لور ته ویل پوه شوی و چې د مور مړینه یې د شتمنو د ظلم له امله ده. هغه د غچ اخیستو لپاره د شتمنو ښار ګرینویچ ته روان شو. ګرینویچ ته د ننوتلو لپاره ویل د خپل ژوند یو کال بې له شکه ورکړ او ښار ته ننوت. هلته د خلکو آرام ژوند په لیدو د هغه غوسه نوره هم زیاته شوه ځکه هلته حتی د باډیګارډانو سره د 100 کلونو څخه زیات وخت و. د ده په ښار کې د خلکو د 40 ساعتونو لپاره ځانونه وژل. ویل په یو قیمتي هوټل کې پاتې شو. د ډوډۍ خوړلو پر مهال یوې ښکلې نجلۍ هغه ته وکتل او هغه یې خوښ شو. بل لور ته ریمنډ د کیمرې په فوټیج کې ولیدل که څه هم د هنري غورځېدل پکې نه و مګر ویل د پل سر نږدې ښکارېده. ریمنډ په هغه شکمن شو او د پلټنو وروسته ورته معلومه شوه چې ویل په ډېر وخت مصرفولو ګرینویچ ته راغلی دی. ریمنډ ډاډه شو چې هنري ویل وژلی او د هغه خپلې ډلې سره ګرینویچ ته روان شو. بل خوا ویل په ګرینویچ کې یو قمارخانې ته لاړ چیرته چې د شتمنو پوکر لوبه کوله. ویل په قمار کې تېر تکړه و. هلته د دې سیستم تر ټولو شتمن سړی او د وخت د بانک خاوند فلپ هم ناست و او لور یې سیلیویا کومه چې په هوټل کې وه هغه هم ورسره وه. د لوبې په جریان کې ویل د خپل ژوند ټول وخت په داو کې خود او په خپلې هوښیارۍ یې له فلپ څخه 110 کلونه وګټل.
سیلویا له ویل څخه ډیره متاثره شو. هغه د سبا شپې پارټۍ ته راوباله. بل ماښام ویل په یو نوي موټر کې د فلپ پارټۍ ته ورغی. هلته ویل او سیلویا نڅا کوله او سیلویا په زړه کې په هغه مینه شوې وه. هغې غوښتل خپل د زړه حال ورته ووایي چې په همدې وخت کې پولیس ریمنډ راغی او ویل یې ونیو. سیلویا هم په غوسه شو ځکه هغه یې قاتل ګاڼه. ریمنډ د ویل ټول وخت ترې واخیست او یوازې 2 ساعته ورته پرېښودل. کله چې ریمنډ ترې پوښتنه وکړه ویل وویل ما هغه نه دی وژلی ځکه یې ماته 114 کلونه راکړل. مګر ریمنډ باور ونه کړ پوه شو چې دا د دروغو قضیه ده. نو په یو مناسب چانس کې د ریمنډ سړی ووهه. توپنچه یې ترې واخیسته او سیلویا یې یرغمل کړه او له هغه ځایه وتښتېد او بېرته ګېټو ښار ته روان شو. د تېښتې پر مهال له ویل سره وخت کم و. هغه له سیلویا څخه لږ وخت وغوښت مګر هغې انکار وکړ ځکه هغه یې لا هم قاتل ګاڼه. ویل په تیزۍ سره موټر چلاوه مګر په لاره کې یې پروټیست د ډلې لخوا پاچول شوي او زغی وپوه نه شو او موټر یې له پول څخه ښکته چپه شو. دواړه بې هوښه شول او پروټیست د سیلویا د لاس 10 کلونه وخت غلا کړ او لاړ. کله چې دواړه په هوښ راغلل د سیلویا سره یوازې 30 دقیقې پاتې وې. ویل هغه ته د خپل ځان څخه لږ وخت ورکړ تر څو د دواړو وخت برابر شي. له دې وروسته ویل د خپل هغه ملګري کور ته لاړ چاته یې چې 10 کلونه ورکړي وو. مګر د هغه مېرمن په ژړا ورته ویل چې میړه یې د ډېرو شرابو څښلو له امله مړ شوی دی. ویل خفه شو مګر د دواړو سره وخت کم و. ویل د سیلویا د الماسو غوالۍ وپلورله او په بدل کې یې 2 ورځې وخت ترلاسه کړ. ویل بیا په یو ټلیفوني بورډ کې د سیلویا پلار فلپ ته زنګ ووهه او د هغې د خوشي کولو په بدل کې یې د 10,000 کلونو غوښتنه وکړه تر څو غریبانو ته یې وویشي. که څه هم دا د فلپ لپاره هیڅ نه و مګر هغه د غریبانو د ژوندي پاتې کېدو په خاطر دا معامله رد کړه. سیلویا پوه شو چې پلار یې د لور په سیستم ته ترجیح ورکوي او د غریبانو په وینه پیسې ګټي. ویل پرېکړه وکړه چې سیلویا بېرته خپل پلار ته وسپاري. مګر کله چې سیلویا پلار ته زنګ ووهه ریمنډ په پټه راغی او په ویل یې توپانچه راواخیسته. سیلویا په ریمنډ ډزې وکړې او د هغه لاس یې ټپي کړ. د ریمنډ ساعت ته یوازې 2 ساعته پاتې وو. ویل د انساني همدردۍ له مخې ریمنډ ته 2 ساعته وخت ورکړ او د هغه په موټر کې له سیلویا سره یو ځای وتښتېد. اوس سیلویا هم له ویل سره مله شوه. دوی دواړه په ګډه د فلپ بانکونو برید پیل کړ او د وخت کپسولونه به غریبانو ته ویشل. حکومت د هغوی په سر د 10 کلونو جایزه کېښوسته. پروټیست ګینګسټر دوی په یو هوټل کې پیدا کړ او ویل ته یې د مړوند د جنګولو چیلنج ورکړ. ویل په هوښیارۍ سره لومړی وخت ختمېدو حالات ته نږدې کړ. یوازې 3 ثانیې یې پرېښودې مګر په وروستیو ثانیو کې په پوره ځواک سره د پروټیست لاس ښکته کړ او د هغه ټول وخت یې کشف کړ او په خپله پټه توپانچه یې د هغه نور ملګري هم ووژل او د پروټیست وخت 0 شو او مړ شو. مګر شتمنو لوبه بدله کړه. هغوی په ګېټو ښار کې انفلاسیون قیمتي دومره لوړه کړه چې د ویل لخوا ویشل شوی وخت بې ارزښته شو. سیلویا وویل چې موږ باید میلیونونه کلونه غلا کړو تر څو دا سیستم مات کړو. بل سهار سیلویا د خپل پلار دفتر ته ولاړه. ویل زه ځان تسلیموم. کله چې باډي ګارډانو په هغې توپانچې راواخیستې ویل چې د باډي ګارډ په جامه کې و د فلپ سر توپانچه کېښوسته او د هغې د اصلي تجرۍ څخه یې د 10 لکه 1 میلیون کلونو د وخت کپسول غلا کړ. ریمنډ د هغوی په تعقیب کې و مګر د خپل وخت اخیستل هیر کړل. ویل او سیلویا دا میلیوني کپسول په ګېټو ښار کې غریبانو ته ورکړ چې په دې سر د هغوی ښار هر غریب ابدي تلپاتې شو. کله چې ریمنډ هغوی په یوه دښته کې ونیول د ریمنډ خپل وخت 0 شو. هغه ځای پر ځای مړ شو. اوس د ویل او سیلویا سره یوازې 1 دقیقه وخت پاتې و. هیڅوک د دوی د مرستې لپاره نه و. دوی یو بل په غېږ کې ونیول مګر په همدې ثانیې کې ویل د ریمنډ په موټر کې د پولیسو د تنخوا د وخت کپسول ولید. هغه په منډه لاړه. وخت خپل ساعت ته انتقال کړ او د سیلویا په لورې منډه کړه. سیلویا د بېهوښۍ په حالات کې د هغه په غېږ کې ولوېده بیخي د مور د پیښې په څېر. مګر په وروستي ثانیه کې ویل د هغې لاس ونیو او د هغه ژوند یې وژغوره. د ویل او سیلویا د دې انقلاب له امله د ګېټو ښار ټول غریب خلک د تل لپاره آزاد او ابدي شول. هغوی نور په فابریکو کې کار پرېښوست او د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره د شتمنو ښار ګرینویچ په لور روان شول.